د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د هرو 100,000 زیږونونو پر مهال شاوخوا 600 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا یوه ستره فاجعه ده. افغانستان دا مهال د اسیا پسفیک هیوادونو ترمنځ د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې هر ساعت یوه مور د میندوارۍ او زیږون پر مهال له هغو ستونزو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د مخنیوي وړ دي. په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندوارۍ لوړه مړینه په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو لوړه مړینه لاملونه، اغیزې او د حل لارې نننۍ سپړنه کې سپړو. سلامونه، زه مسکا سنگر نیازه یم، تاسو سپړنه ګورئ. مخکې له دې چې خپرونې مېلمانه معرفي کړم، زما د همکار نجیب پاڅون راپور ګورو. د کابل په یو روغتون کې د زیږون څانګه. دلته هره ورځ لسګونه میندې د خپلو ماشومانو د زیږون لپاره مراجعه کوي. خو د دې خوښیو تر شا لا هم یوه جدي اندېښنه پرته ده. افغانستان لا هم د نړۍ له هغوی هیوادونو دی چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په هرو 100,000 زیږونونو کې شاوخوا 600 میندې مري. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې ډیری دغه مړینې د مخنیوي وړ دي. متخصصین وایي پر وخت درملنه او مسلکي روغتیایي خدمتونه کولی سي د سلګونو میندو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره نږدې په هر یو ساعت کې یوه افغانه مور مري. دا مړینې تر ډیره د زیږون پر مهال د پیچلتیاوو، شدیدې وینې بهیدنې او روغتیایي خدمتونو ته د ناوخته رسیدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلهګانو کمښت هم یوه لویه ستونزه بلل کیږي. ډاکټران وایي په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې ګڼې ښځې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله له خطر سره مخ کیږي. کارپوهان وایي د نجونو پر زده کړو محدودیتونه به په راتلونکو کلونو کې دغه ستونزه لا پسې زیاته کړي. بل لور ته نړیوال بنسټونه د مرستو د کمیدو په اړه هم اندېښنه ښیي. د روغتیایي مرکزونو د بودیجې کمښت، د درملو نشتوالی او د روغتیایي پروګرامونو محدودیدل د میندو پر روغتیا مستقیم اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دغه کچه د سیمې د ډیرو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. یاد راپور ښیي چې په هر 100,000 ژوندیو زیږونونو کې پاکستان کې 150 مړینې او بیا په ایران کې په هر 100,000 زیږونونو کې 14 مړینې ثبت شوي. د روغتیایي کارپوهانو په وینا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزنه، د کلیوالي روغتیایي مرکزونو پیاوړتیا او دوامدارې نړیوالې مرستې کولی سي وضعیت بدل کړي. بیا هم ستړي مشئ. خپرونه کې را سره مېلمانه دي د کابل د طبي پوهنتون پخوانۍ استاده او د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره زبیده انوري ژواک، د ښځو د حقونو فعاله او بریتانیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ښځو څانګې مشره یلدا بازوان او د عامه روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. ټولو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه غواړم له تاسو وکړم، ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ شیرزاد صاحب، ستاسو نه. سلامونه، احترامات تاسو ته، قدرمنو همکارانو ته، د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته. افغانستان تقریبا د هغه هیوادونو د جملې نه دی چې د روغتیایي خدماتو مجموعه د ابتدا نه لاسرسی زموږ د خلکو لپاره ډیر زیات کم و. تقریبا په نشتون باندې حساب تر څو چې د دې لپاره یو ثابت ستراکچر جوړ شو
د لرو پرتو سیمو یا په لري اطرافو کې د خلکو اکسس روغتيایي خدماتو ته د زنانه روغتيایي پرسونل یا د مسلکی روغتيایي پرسونل نشټون، د سامان او وسایلو نشټون، د کافي بودیجې نشټون، دا ټول هغه عوامل و چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مرګ سطح جګه وه. تقریبا په 2000 کال کې چې یو سروې وشوه، په هر 100,000 ولادتونو کې به 1400 میندې مړې کېدې. تر څو چې نړیوالو په همکارۍ سره، د مسلکي پرسونل د تربیې سره، د ښځو د تعلیم او تربیې سره، د ایمرجنسي خدماتو ته خاص توجه په اساس باندې د قابلو تربیه خصوصا په لري اطرافي سیمو کې دغه ټول عوامل د دې سبب شو چې دغه کچه په ډیر 2 چنده او 3 چنده راکته شو. نو دا کوم علتونه چې ماته تاسو ته یاد کړه دا هغه عوامل دي چې د دې کچېرته مراعات نشي او په افغانستان کې واقعا دا موجود و چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مرګ مړینه موجوده و. ډیر ضعیف دی. ډیره مننه شیرزاد صاحب. زه بیا تاسو ته راګرځم. ډاکټر صاحب اجواک تاسو ته ښه راغلاست وایم. که تاسو راته د میندو د مړینې اصلي طبي لاملونه وښایئ. ډیره زیاته مننه. اول خو سلام ټولو همکارانو ته. ډیره خوشحاله شوم چې د برنامه کې اوسم. که عمومي توګه خبرې وکړو د مړینې کوم عوامل ده. ځینې عوامل داسې ده چې د مخکې د امیدواري باید هغه مثلا تداوي شي، یا ځینې عوامل چې کله چې ښځه حمله اخلي د دې په وخت کې ورته مشکلات پیدا کېږي چې اکثرا کېدای شي چې دا موږ که تداوي وکړو او مراقبت وکړو مور ژوند ژغوري، او ځینې مشکلات د ولادت په وخت کې وسي. نو که عمومي توګه ووایم خپله ولادت یا حمل یو فزیولوژیک حالت ده، اما هر کله کولی شي چې دا یو لوی مشکل مریض ته جوړ کړي او میندې ته او ماشوم ته دواړو ته. نو که ته عمومي توګه ووایم چې کوم عوامل باعث د مرګ د مور د مړینې باعث کېږي، اول خو دغه خونریزي ده. کله چې مور ولادت کوي د ولادت په وخت کې ځینې خونریزیګان شته چې ډېر شدید اوسي، او که مریض په وخت شفاخانې ته ورسېږي او حتیم هلته اوسي، متخصص اوسي، قابلې نرس کولی شي چې مریض ته ډېره مرسته وکړي. او که داسې حالت اوسي چې مثلا مخکې موږ پوه شو چې مثلا دا مریض په ولادت په وخت کې ډېر خونریزي کوي او مخکې موږ ورته تداوي وکړو، دا مشکلات کمیږي. خو متاسفانه تاسو ټول وضعیت او ډاکټر صاحب شیرزاد ډېر ښه تحلیل وکړه چې مشکلات ډېر زیات ده. عمومي توګه چې افغانستان که ستراکچر موږ وګورو ډېر مشکلات پکې شته، او زه یو داسې مشکل چې یعنی کولی شي چې مثلا موږ مشکل زر حل شي او مور ژوند وژغورل شي، دغه کورنۍ مشکلات هم موږ لرو د دې په څنګ کې، ځکه چې ځینې میندې د کورنۍ د بې پروایي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دویم عامل چې ډېر خطرناک اوسي او باعث د مرګ د میندې کېږي لوی جګ فشار ده. جګ فشار د امیدواري په وخت کې پیدا کېږي، او کله دا تشخیص شي او تداوي شي موږ کولی شو چې مور وژغورو، او که دا تداوي نشي کېدای شي چې مور ته ډېر شدید حالات پیدا شي چې هغې باندې داسې حمله راځي، فشار یې جګ کېږي، کوما ته ځي او خپل مور خپل ژوند له لاسه ورکوي او ماشوم. او بل عامل چې متاسفانه ځینې ولادتونه په کور کې اوسي او هلته هغه شرایط د صحي ښه مساعد نه ده. میندې ولادت کوي، په یو پاکه ځای ولادت نه کوي، یو څوک چې ولادت ورکوي هغه شرایط پاکوالی په نظر کې نه نیسي، او دوی اکثرا میکروب نیسي، او دا انفیکشن یا میکروب ډېر عوامل شته، ډېر شدید عوامل شته چې مور ژوند په خطر کې اچوي او مور ته یو ډېر
شدید به حالت راځي. نور شیان هم شته چې د مور مرګ باعث کیږي چې هغه دومره زیات نه دی. یعنې زموږ په کېدای شي نور ملکو کې هم دا واقع شي، لکه چې وینه د دوی لخته شي یا نور مشکلات یا امبولي جوړ کړي، د دوی قلبي فشار ولري، قلبي تکلیفونه ولري. یعنې دا حالت هم کیږي. مثلا یو مور ده چې تصمیم لري چې حمل ونیسي، مخکې پوهېږي چې زه تکلیف د قلبي لرم، د وال د قلب مشکل لري یا خپل قلب د دوی غټ شوی ده. کله چې دوی حمل خود په خود که د عمل ته ادامه ورکړي، د دوی مرګ سل په سل واقع کیږي. نو ځکه دا خبرې د سینه د چې یو ولادت په وخت کې موږ کله چې یو مور عمل اخلي، مخکې د ولادت، د جریان د ولادت، مخکې د حمل، د جریان د حمل او د جریان د ولادت کې باید دوی ته خدمات ارائه شي تر څو چې موږ وکولی شو چې د مور ژوند وژغورو. نور پوښتنې به هم له تاسو لرم. وروسته مېرمن بازبان تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په اند د میندو د مړینې په لوړه کچه کې د عامه پوهاوي کمښت څومره رول لري؟ نړۍ مننه اغلې بېژواک صاحب ته او ښاغلی باز صاحب ته او د ستاسو د پروګرام د اړخه ټولو اوریدونکو او لیدونکو ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. دا چې مونږ یوازې د مرګ په دغه کې د ښځو د میرمنو شتون چې یعنی زیات دی د ولادت او د زیږون په وخت کې، افغاني میندې، افغاني نجونې، افغاني ښځې چې مونږ یادوو، نو د دوی شمیر په هر څه کې یعنی هغه حالت ته رسیدلی دی، اوج ته رسیدلی دی، که ناپوهي واخلو، که د دو یتیمتوب واخلو، که د دو مرګ ونیسو، که د دو تعلیم ته وګورو چې د دو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې، د پوهنتونونو دروازې بندې دي. دو ته هم مونږ زمونږ دغه واکداران چې ښځې دغسې بې وسه کړي دي او دې حالت ته رسولي دي نجونې چې یعنی هغو ته دوی ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. د دوی مرګ نور هم ډیر دی او دغه په ژوندینې باندې مرګ دی چې دو په کوم رقم باندې په کورونو کې دي او په کوم رقم باندې د ژوند د هغو ټولو لارو چارو نه او د زده کړې نه محرومې دي. نو دو دپاره یعنی زده کړه دغسې ده زمونږ د نجونو او زمونږ د ښځو دپاره چې لکه یو انسان ته چې اکسیجن مهم دی. د زمونږ دغه د کلونو جنگ په وجه باندې یا د دو د اقتصادي یا د پردیو سیاستونو چې مونږ ښکار ګرځېدلي او زمونږ په کلو په اطرافونو کې او په ښارونو کې دو ته زمینه نه ده مساعده. دو په دې باندې پوه نه دي چې مونږ څنګه خپل ژوند وکړو، یا یو مور خلک دې ته هیڅ په دې باندې پوه نه دي چې یو مور څنګه یو ښځه مور شي او کله چې هغه مور کېږي په هغې ته کوم وسایل یا کوم خوراکونه یا کوم معاینات ضروری دي. د کورنی فشار نه که ونیسو چې یعنی د روحي فشار نه فزیکی فشار، دا ټول مونږ په نظر کې ونیسو او مونږ د دیو هغه ځای ته راځم چې هغه ساده خبرې به وکړم چې شکر دلته ډاکټران صاحبان شته دی چې زمونږ د کلي د ولس خلک په دې باندې پوه شي، عامه پوهاوی په دې کې راشي. مونږ په دیرو کې، مونږ په جماعتونو کې، مونږ په روغتونونو کې او مونږ په عامو ناستو کې او په بندارونو کې د دې په اړه باندې په دې باندې خلک وپوهاو چې یو مور په څه رقم باندې، یو ماشوم په څه رقم باندې پیدا شي، یو مور چې هغه یعنی حامل وي هغه کوم خوراکونو ته ضرورت لري، هغه څه رقم باندې درانه کارونه اوایډ کړي چې درانه کارونه ونه کړي. د زمونږ خلک د دې لپاره هیڅ کوم داسې نه لري چې دو په دې باندې وپوهوي. د ښځو د ناپوهۍ وجه ده چې تعلیم نه لري، هغو په سیالۍ باندې ډیری بچي راوړي. هغه په دې باندې چې د هغې چې 10 بچي دي یعنی زه هم 10 بچي راوړم. دا د مور هغه صحت چې څومره کمزوری دی دا د نورو دپاره لکه نشي کړی چې نور بچي هغه یو سالمه مور سالم هم یو بل رواج دا دی چې مثلا زامن غواړي کنه چې وی لورګانې مې ډېرې شوي دي باید زامن وشي او د زامنو په فکر کې اولادونه بیخي شمېر ډېر شي.
راځم دې ته چې څومره په دې باندې روحي فشار وي چې یعنی یو ښځه په کور کې نشي ویلای چې زه ماشوم لرم که د هغې لورانې وي ځکه چې وایي چې دا به بله لور هم راوړي. لور یوه بدبختي ده او زمونږ په افغانستان کې او په دغه ناپوهه ټولنه کې رښتینې هم بدبختي ده. زه وایم چې بدبخته نجلۍ به د زمونږ په وطن کې پیدا کېږي ځکه چې هغه د ټولو هغه حقوقو نه چې انساني حقوق دي د هغو نه برخمن نه دي. او په اوس وخت کې چې څومره هغه حالت ته تللی دي نو اوس وخت کې زه هر وخت دا وایم چې سره دلته جنکۍ پیدا نه وای ښه به وای. اول خو چې مونږ په خپله باندې په دې جنګونو کې یا ښوونځی نه و په کلي کې یا دا ما به په هغه وخت کې ویل چې بدبخته جنکۍ به دلته پیدا کېږي په نورو دنیا کې د پیدا شي خو هیڅ کله د دلته پیدا نشي. اوس چې ګورو مونږ دې حالت ته چې یعنی په زورو کې 600 میندې خپل ژوند د لاسه ورکوي په کلو په باندو کې څوک په دې باندې پوه نه دي. په هغه وخت کې چې زه ماشومه وم زمونږ کلي ته د باندې ځای نه داسې هغه کسانې راتلي چې هلته د مشرانې ښځې ټرین کولې او هغو به بیا دغه کورونو ته تلي چې په کوم ځای کې به ماشوم پیدا کېده او هغو ته هغه وسایل هم ورکوله چې کوم هغه دستي ضرورت وي چې ماشوم پیدا کېږي. ښځې ته ماشوم ته پاک شیان او هغه طریقې به ورته وښودي چې تاسو په کومه طریقه باندې د دوی نوم غوڅ کړئ په څه رقم باندې دغه ښځو ته لارښوونه وکړئ. ما ته یاد دي چې زما مور دغه ټریننګ کې وه او یو د باندې ځای نه یوه ښځه راغلې وه چې هغې ته ویلي وو چې کله د هغو بیرته هغه ټیست ورته ویلي وو چې که تا درس ویلی وای ته به څومره لکه مخکې تللی وای. اول نومره په هغو کې راغلی وای چې دا ټرین کړی وي او د دې سره دومره دا یوه غټه مرسته وه. خو بیرته مونږ په دې باندې باید زمونږ ځوانان زمونږ ماشومان زمونږ مشران زمونږ په کورونو کې خلک په دې باندې پوه شي او عامه پوهاوی د دې لپاره دومره ضروري دی چې بیخي ډیر چې هر وخت مونږ کېنو په هر یوه ورځ او په هر وخت باندې دغه خبرې مونږ وکړو او دغه بحثونه وکړو. هم ډاکټران دې ته راووځي او عام خلک د دې لپاره چې یعنې مونږ څومره میندې څومره مېرمنې څومره ناوې څومره خلک د لاسه ورکوو او هغه څه رقم ماشومان بې سرنوشته پاتې کېږي څه رقم کورونه د زمونږ ړنګېږي خو بیا هم مونږ دیو ته هیڅ د دیو صحت ته د دیو آینده ته د دو ماشومانو ته هیڅ کوم داسې پلانونه کوم داسې لاسته راوړنې دا هیڅ نه لرو ځکه چې د یو نجلۍ پر مخ باندې د ښوونځي دروازه بندوي نو نور به مونږ د دې لپاره کومه د حل لاره چاره وګورو. مننه. نور پوښتنې به هم له تاسو لرم. شیرزاد صاحب کراشو افغانستان له نورو هیوادونو سره لکه پاکستان ایران هند امریکا یا هر یو بل هیواد سره یې مقایسه کړو هلته هم د مور مړینې کچه همدومره زیاته ده که فرق لري؟ نیازی صاحب ځینې خبرې دي که په هغې باندې واقعیت ونه وایو او سترګې پټې کړو نو موږ به هم د هغو خاینینو سره چې په دې ارتباط باندې خیانت کړی شریک وو. د افغانستان د ښځو د مړینې د کچې ارقام د ابتدا نه دروغ وه. کومې سروېګانې چې شوې وې په ابتدا کې دوی چې ویلې چې 1600 په 1,00,000 ولایتونو کې دي دا هغه سروې وه چې د فنډ رایزنګ په خاطر باندې اگر چې ښه کار وشي افغانستان ته د نړیوالو توجه را جوړه زیاته شي. یوازې زموږ په یو ولایت چې هغه بدخشان په هغې کې تقریبا 2000 وه نور په ټول افغانستان کې په دغه اندازه نه وه خو دوی هغه اوسط 1600 میندې نیولې وي. خو په هر صورت باندې دغه سلسله روانه وه. کله دغه په 2012 کال کې چې کومه سروې بیا ترسره شوه دوی ویلې چې د زیاتو کومکونو په وجه د قابلګانو د ټریننګ د صحي مراکز د ایجاد په سلسله دغه کچه 315 او شاوخوا ته راکته شوه چې دا ارقام هم دروغ وه. بیا په 2015 کال کې چې کومه سروې وشوه په هغې سروې کې ویل دفتن په ډراماتیک شکل باندې چې د مور او ماشوم مړینه 1200 ته وخته. بیا د یونیسف او دبلیو ایچ او دو په دې سلسله کې ویلي بانک جهاني چې موږ په دې کې سوه شوي یو دا 1100 ده خو نړیوال ته دا هیڅ قابل د قبول نه ده. څنګه امکان لري چې 1600 وي د 1600 نه بیا په لږ وخت کې دا 300 ته راشي او د 300 نه بیا ته 1200 ته وخیږي. ډاکټر صاحب دغه تاسو کوم ارقام چې دغلته یو پوښتنه زه لرم دغه کوم ارقام چې تاسو وایي چې دغه ارقام دروغ وو دا په کوم اساس تاسو وایي؟ زه دا ارقام د بانک جهانی په صفحه تاسو لاړ شئ بانک جهانی یونیسف دبلیو ایچ او
زه د هر یو سورس چې تاسو وغواړئ د دې ټولو سورس درته وایم. اوسنۍ کومه سروې چې بیا ترسره شوله تقریبا د 6 میاشتو مخکې نه، په هغې سروې کې هم چې د بانک جهاني کومه سروې وه، په هغې کې د 500 د 2023 کال سروې، په 2018 کال کې ما په سلسله د کلونو په اساس درته راواخیسته. په 2018 کال کې چې کله سروې وشوه د مور او ماشوم مرګ مړینه دغه د میندو دا 620 ته راغله. د تقریبا هغه 300 نه 1200 او نه 300 چې دا دقیقاً سروې وه په یونیسف د بانک جهاني په فند باندې. دا اوسنۍ سروې چې کومه ترسره شوې ده چون د ښځو اکسس روغتیایي مراکزو ته چې دی زیات شوی دی او په دې نوې سروې کې دا بې طرفه سروې ده. ډاکټر صاحب زبیده به امکان لري چې د ټیم کې کوم ګروپ کې چې دی باندې ډسکشن کیږي د هغې عضو ده او دوامدار په دې باندې بحث کیږي او موثق اسناد دا اوس هم شته. د مور او ماشوم مړینه د مورګانو اوس 521 ده چې په دې اساس باندې دوه غرفلی 600 وایي، خو زه بیا هم په دې متيقن نه یم. دغه هغه ارقام دي چې کوم روغتیایي مراکزو ته راغلي، مور ماشوم مړه شوي دي، کلي ته ورغلي پوښتنې کړي دي، دا راجستر شوي کیسونه دي. کوم چې غیر راجستر شوي کیسونه دي هغه په دې کې شامل نه دي. په دې خاطر باندې هر ارګنایزیشن چې څه رقم د هغو په نفع باندې وه دا سروېګانې شوي. واقعي داسې سروې چې واقعا د افغانستان د ټولنې او د کلیو په سطح، د ولسوالیو په سطح، د ښارونو په سطح، د روغتیایي مراکزو په سطح ارقام وښیي دقیق یوه سره. زه خپله د دې یوې سروې سره هم د پبلک هیلث ایکسپرت په ځای زه موافق نه یم. لیکن دا چې ارقام 521 دي دا د دې معنا نه ده چې روغتیایي خدمات به بالکل فوق العاده شوي. ډېر خطرناک مرحله کې اوس موږ واقع یو، په دې خاطر چې تر نن پورې چې کوم خدمات زمونږ په د روغتیایي مراکزو کې روان وه، بي پی ایچ اس او ای پی ایچ اس د روغتیایي خدماتو کوم مجموعه چې جوړه شوې وه د دې په اساس وه چې د هغې قرارداد بودوجه تر د 2026 کال پورې و. راتلونکي کال دپاره چې 2022 دی، نه بانک جهاني، نه یونیسف، نه ډبلیو ایچ او، نه نړیوال هیڅوک د دې تعهد نه لري چې د دې دپاره بودوجه ورکړي. او که چېرته د دې دپاره بودوجه نه وي دا نو بیا ډېر یو بحراني حالت ته به ځي. تر اوسه پورې چې زموږ کوم روغتیایي کارکوونکي که په اطرافو کې دي، که مراکزو کې دي، که کار کوي، دا همدغه ځینې مؤسساتي معاشونو او امکاناتو ځکه هغه هم کورنۍ لري یو څه د نفقې دپاره باید پیدا کړي او یوازې د تعمیر موجودیت روغتیایي خدمات نه دي یا یوازې د پرسونل موجودیت هم روغتیایي خدمات نه دي. دلته دوا پکار ده، هغې ته تجهیزات پکار دي، دغه ټول وسایل چې سره یوځای شي هغې ته بیا مکمل روغتیایي خدمات وایي. نو په دې اساس 2022 کال لپاره هیڅ نوی تعهد نشته او دولت هم د دې لپاره کومه خاصه ځانګړې بودیجه نه لري. ته ځکه ټول خدمات په کومکونو باندې روان دي. دغه 2325 که څو مراکز د دې لپاره که بودیجه قطع شوه یو دفعي بوج په دولت باندې دا به د روغتیایي سیستم یو بحراني حالت ته ویسي چې اوس خو په دې 521 باندې بیا شکر وباسو. که افغانستان پرتله کل نور هیوادونو سره ورته وضعیت شته؟ افغانستان که د نورو تقریبا زیات او مهم شی په مملکت کې هغه د آگاهۍ سطح ده، هغه د فامیل تعهد دی، هغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی دی، د امکاناتو تجهیزاتو موجودیت دی، د مسلکی پرسونل که هغه قابلی، که هغه نرسی، که هغه ډاکټري د هغې موجودیت دی، د ترانسپورت موجودیت ډېر زیات مهم دی کله چې یو څوک روغتیایي مرکز ته چې دی ورسوي. په همدې ډول باندې د خپله د عامې د هغې بودیجه ډېره زیاته مهم ده چې هغه په پاکستان کې هم شته دی، هغه په زموږ په د نورو همسایه ممالکو کې هم شته. متاسفانه چې په دې ارتباط باندې نه دولت کوم تعهد لري او نه نړیوال د راتلونکي لپاره کوم تعهد لري. د ښځو تعلیم، د آگاهۍ سطحه دا تر ټولو هغه اساسي رول لري ځکه چې یو ښځه په خپل روغتیا په رابطه باندې سهولت ونه لري، د خپلې روغتیا په رابطه آگاهي ونه لري، فامیلي پلانینګ په رابطه باندې هغو ته پوه نشي. مسلسل لکه مخکې چې د خور یادونه وکړه چې یو زوی مې دی او زه باید چې دی لږ زمن نور راوړم، زمن به کېږي نو لورګانې به چې دی مسلسل پیدا کېږي. دا خو په دې معنا ده د مور صحت ته خو نه ګوري، دا چې هغه څومره کم خونه ده د هغې چې په باندې څومره درد ور باندې تېرېږي، څومره اختلاطات ورکوي، وجود یې پړسېدلی دی، هغې ته توجه نشته.
کلن موضوع ته تیر شي ولا دا خو نور بچی نشي راوړل زه باید بل خزه وکم هغه ته خو ساده ده دا غلط رواجونه دي چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د هغه درک نشته ده اصلا په دې ارتباط باندې دا ټول هغه عوامل دي چې کوم کلتوري مسایل راوخلي هغه صحیح ده موږ اسلامي مسایل وایو خو عمل نه ور باندې کوو موږ رواجونو او کلتور ته زیاته ترجیح ورکړې ده نو دغه مسایل جمع د امکاناتو موجودیت دغه ټول سبب د دې کېږي چې راتلونکي کالو کې به د مور او د مرګ مړینه که چېرته توجه ونشي البته ډېر خطرناک مرحله کې ده. سلامت سي ډاکټر صاحب اجواک د امیدواري پر مهال تر ټولو خطرناک حالتونه کوم دي؟ ډیره زیاته مننه. مخکې که څه هم ما لږ یادونه وکړه مهم خبره هم د خونریزي یا خونریزي د چې پس له ولادت یا امکان د جریان په حمل کې واقع شي دا ډېر مهم ټکی ده چې باید یعنی والدین او د کورنۍ د دوی ته متوجه اوسي ځکه چې ولادت خپله کېدای شي چې هر آن یو ډېر شدیده خونریزي ورکړي که د مور ته وینه ونه رسېږي او مور ښه خپل دوايي په منظمه توګه ونه اخلي دا خپله یو ډېر مهم عامل د مړینې ده او بل مخکې ما ویل چې جګ فشار ده او بل هم دغه میکروبونه چې د ولادت په وخت که میندې په کور کې ولادت کې کېدای شي چې دوی هغه یو پاک ځای غوره کړي یا څوک چې ورته ولادت ورکړي خپل لاسونه باید ومینځي شیان چې مثلا د ولادت په وخت کې استفاده کیږي هغه باید پاکه اوسي یعنی دا ډېر موږ ته ډېره داسې کم خبرې معلومیږي ولې موږ کولی شو چې دا اصول په نظر کې ونیسو ډېر مرګ عامل خصوصا هغه چې د میکروبونو له عامل اوسي کولی شو چې مرسته وکړو او بل مخکې موږ هم یو پروګرام د ډاکټر صاحب شهزاد هم یاد کړ او زما بل همکار هم یاد کړ چې د خلکو په یوې ډېر مهم خبره ده او ځینې ټریننګونه هم باید مثلا موږ ایجوکیشن وایو مثلا میندې ته د جریان په امیدواري کې ورته وایي چې مثلا کتاب په تا باندې دا حالت راغله دا سمونه ورکړي چې دوی پوه شي چې څنګه ځان سره خپل اولاد سره خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. سلامت اوسئ. میرمن پاسبان دا چې په افغانستان کې پر زده کړو باندې بندیز دی او همدارنګه د کابلو کمښت دی پر د میندو پر مړینه باندې څه تاثیر کړی دی کنه؟ دا خو طبعا ښکاره خبره ده چې د څومره تاثیر پکړی دی که یو مور یا یو نجلۍ تعلیم یافته وي یو ښځه نو هغه کړی شي چې نن سبا ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې هغه په خپل باندې سرچ وکړي چې زما د لپاره څه ضرورت دی کوم خوراک وکړم کوم چیزونه ته په کومه میاشت کې زه باید سره کوم وسګم نو کوم چې د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ باندې بند دي دا د چې مطلب د دوه لپاره د هر څه ډیر ستونزمن دي ډیر مشکل دي زمونږ آینده زمونږ ماشومان زمونږ میرمنې زمونږ ځوانان چې مونږ یو ډاکټر ونه لرو یو د لیک لوست یو خور یو لور ونه لرو نو هغه به څنګه وشي کړی سړي هم په دې کې باید زمونږ سړي اکثره داسې دي په کلو په باندو کې چې هغه بالکل دې ته په یو بل رقم نظر باندې ګوري یعنی یو ماشوم پیدا کېږي خپل هغه د ښځې میړه هغې سره نه ځي هغه یو رقم شرم ګڼي حتی دا چې په دې کې شرم څه دی خو دا دی چې یو طرف نه مونږ وایو چې مونږ زمونږ خویندې میندې دومره په دې کې راغلي دي چې یعنی مونږ ماشومان نه بندوو که هر څومره ډېر ماشومان زمونږ وشي باید چې هغه نسل زیات شي مسلمانان زیات شي خو په دې کې بیرته څه وي په دې کې دا وي چې د پیغمبر امت خو زیاتوي خو بیرته د ستاسو هغه روغتیا روغ سالم اولادونه هغه په څه رقم باندې سړي هم په دې باندې وپوهیږي او هغه که لیک لوستي یو میرمن یو نجلۍ یو ښځه ونه لري نو هغه سړي د دې لپاره باید پوه وي په دې باندې چې هغه په وخت باندې ډاکټر ته هغه په وخت باندې دا ورته وښایي سرچ یې که نن سبا هر څه چې دي هغه په ګوګل کې پراته دي که څه په اړه باندې ته غواړې چې
یعنی صحي معلومات واخلي. نو اوس خو د ټکنالوژي دنیا ده، نو اوس وخت کې کله داسې کېدای شي چې یعنی یو څوک په لیک لوست باندې پوي، هغه هم هر څه په خپل باندې هم معلومولای شي په غیر د یو ډاکټر ته د تګ نه د دینه. خو مونږ بدبختانه چې زمونږ اقتصاد دومره کمزوری دی، مونږ په کلو په باندو کې مونږ اته کورونو ته سرکونه نه لرو، لکه څنګه چې مخکې وویل شو چې یعنی ترانسپورت چې مونږ رسیدګي نه لرو په هغه وخت کې چې کله ضرورت وي د دې لپاره په هغه کورنۍ چې په هغه کې یو ماشوم پیدا کړي، هغه دومره پیسې نه لري چې هغه ښځه روغتون ته ورسوي، هغه ته ښه دوی په واخلي، هغه ته ښه میوه ښه خوراک ورته ورکړه. په بل باندې دا چې یعنی ټول خلک دا یو رقم شرم ګڼي، لکه څومره چې د ډاکټر صاحب د مایکروب خبره وکړه، د انفیکشن خبره، دا چې څومره زمونږ جنکۍ په دې میاشتنی ناروغۍ کې اخلي، هغه میندې دي چې دا د مخکې نه په دې کې دا ځینې شیان موجود وي چې په دې باندې زمونږ خلک همدا چې زمونږ تعلیم زمونږ عامه پوهاوی دا ډیر زیات کم دی، او بیا په کلو په باندو کې او اوس وخت کې خو که ښار دی او که کلی دی په یو رقم باندې دی، ځکه چې تعلیم ته رسیدګي نشته دی، ټریننګونه نشته دی، ښځې ته د انسان په سترګه بیا وایم چې نه کتل کېږي. نو زمونږ به څنګه په پښو باندې ودرېږو؟ زمونږ به آینده څه وي؟ زمونږ به د خویندو میندو ژوند څنګه وي؟ دو نورې داسې بد حالت ته روانې دي چې دغه 15 کاله وشو، دا د 6م کال دی، نو څنګه به مونږ د دې تمه توقع ولرو؟ مونږ هیڅ د نړۍ نه که نړۍ مونږ سره کومکونه وکړه، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې مطلب دغه تعداد دغه شمارې دروغ دي. ځینې خلکو چې هغه په خپل باندې کورونه لري، هغه په دې کې کار روزګار کا، هغه څه چې یعنی هغه په ناسور زخم باندې مرهم نه لګيږي، هغه په نورو لارو چارو کې ورکېږي. د دې لپاره باید رښتینی خلک، رښتینی عامه پوهاوی د نن په ولس کې، د نن په وطن کې خلک راپورته شي او په دې باندې پوه شي. مونږ ولسی پاتسون وکړو بالکل د تعلیم د لپاره د نجونو او دغه سي د مایندو د ژغورنې د لپاره، د دې د ژوند لپاره او د خپل آینده نسلونو لپاره. نو دا کله هم په دغه سي شیانو باندې نشي کېدای، دا ورځ په ورځ باندې نور زیاتېږي. دا اوس چې څومره دی دا رښتینی کېدای شي چې هغه حقایق نه وي چې څومره د کلو باندونه مونږ خبره کو په هغه ځایونو کې هغه هیڅ دې تر رسېږي نه چې دلته مطلب دغه ښځې په څه باندې مړې شوې، دغه ماشومان څنګه د لاسه ورکړ، دغه چې هغه ماشومان چې هغه د وخت نه مخکې ضایع کېږي د هغو تعداد څومره دی، هغه میندې چې هغه ماشومان ضایع کړه بیا نور ماشومان آیا راوړی شي نشي راوړی، هغه علاج سره کم باندې وشو، هغه په څه رقم باندې د دې نه یو پوښتنه وشو. دا تعداد د هیڅ رښتینی حقیقتونه نشته دی، خو د زمونږ خویندې دي چې د دې مشکلاتو د دې ستونزو سره مخ دي. مننه سلامت اوسئ. شجاع صاحب کرا شو د اوسنۍ حالات د جمهوریت حالت سره مقایسه کو، څومره توپیر راغلی دی؟ شته نشته؟ سم روان دی؟ هماغسې روان دی؟ څه رقم دی؟ نیازه خورې ته موږ ته لانجې ګورې ښه مجبورې چې واقع درته د جمهوریت واقعیتونه غواړو واورو. واقعیت دا دی چې د جمهوریت پر مهال دغه روغتیايي مراکز فند بودجه هر څه موجود و، خو روغتیايي مراکزو ته لاسرسی نه و د امنیتي دلایلو په وجه باندې. هغې وخت کې زموږ قابله ډاکټر صاحبانې د امنیتي ستونزو په وجه باندې تللی نه شوې. هغه کسان به وو چې هغو به ارتباطات لرل هلته، بیا که هغوی کولی شو چې کار یا چا په ضمانت باندې هلته بوتله، او یا دا چې په ډېر لوړ معاش ولاړه، یوازې به مثال د پکتیکا کې په ټول پکتیکا کې یوه ډاکټر صاحبه وه، هغه هم په دې شکل باندې دوی چل کړی و چې یو پکتیکاوال د یوې ډاکټرې سره واده کړی و چې هغې ځان سره پیولې. په همدې شکل باندې اکثره داسې پروګرامونه شو. د ورځې به د سهار د خوا نه به په روغتون کې وه، بعد د غرمې نه هغه خپل شخصي معاینه خانه او شخصي امکانات لرل، یعنې د یو ولایت په سطحه چې هلته تقریبا د 1 لک نه 1.5 لک نه زیات نفوس ولري، او اخر هم یو نفر مسلکی ډاکټر البته قابلیت او نرسانې وي. په هغې وخت کې ټول امکانات وه، لکن اکسس نه و روغتیايي مراکز ته. اوس ټولې لارې خلاصې دي، اکسس روغتیايي مراکزو ته شته، لکن اوس امکانات محدود دي. اوس ښځو ته اجازه نشته، یا بې محرمه څوک تللی نشي،
د ښځو تعلیم ته اجازه نشته، په ښځو باندې پابندي ده، نو تقریبا که مقایسه کوو نو هیڅ تفاوت نشته. هغه وخت کې او د طالبانو راتګ تغیرات راوستي کنه، اوس امکانات نشته، او هغه وخت کې بیا هم د یو پروژې دوام د لپاره امکانات موجود و چې دغه پروژه 5 کلنه ده، دا 3 کلنه ده، او تر اوسه پورې چې دوام هم کولو دا د جمهوریت د قراردادونو برکت و. نو زه یعنی د طالبانو راتګ هیڅ تاثیر په دې باندې نه دی راوستی، پخوا چې کوم حالت اوس هماغه حالت دی. د طالبانو راتګ سره کومکونه بند شوي دي، مګر لکه هغه بشري کومکونه چې نړیوالو تعهد کړی و، دوی ویل په دې شرط موږ ادامه ورکوو چې موږ د طالبان دولت سره کومک نه کوو. دو خپل کومکونه د یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان او ICRC د خوانه مخته بوتلل چې د ICRC بودجه صلیبي سرخ بودجه محدوده و. په ابتدا کې کابل کې او ولایتو کې 10 روغتونونو لپاره خپل محدود امکانات ورکړه. کله چې دا غوي بودجه ختم شو په روغتيي په شفاخانو باندې کستاسو پیادي پروز د 2 کال مخکې د خدمات په روغتيي مراکز باندې په شفاخانو باندې ودرېدل دغه بودجه د PHS، لکه د PHS چې کوم 2300 وڅو روغتيي مراکز دي دغه تعهد د 2014 کال تر اخره پورې موجود و چې 2014 کال دغه نور په ختمېدو دي، لکه د 2020 کال لپاره هیڅ نو تعهد نشته. دا د 5 کلن قرارداد تعقیب و، لکه بیا هم د اسلامي امارات پورې ارتباط لري چې څومره دو خزو ته اجازه ورکړي، څومره د نړیوالو سره دو همغږي کوي، د هغو غوښتنو ته غوږ نیسي، خپل سیاست کې څومره نرموالی لري راولي، د خزو تعلیم ته څومره اجازه ورکړي. نو د نړیوالو کومکونه هم داسې ځینې په شرایطو دي، او که چې ټولو ته دونه بیا وایي دو بیا مجبور دي چې د خلکو روغتیا څوک چې حاکمي هغه د ټول ملت په ارتباط باندې د خدای حکم دی، هغه مسؤل دی. که چیرته د هغو ساتنه نشي کولای، که د هغو امنیت نشي خوندي کولای، که د هغو روغتیا نشي خوندي کولای، بیا د دوی هغه فرمانروایی ناروا ده. نو په دې ارتباط باندې که څوک چې حاکم دی، حاکم به د خدای په نسبت باندې مسؤل او د خلکو په نسبت باندې مسؤل دی، چې هم د خلکو تعلیم ته توجه وکړي، هم د خلکو روغتیا ته بودجه باید ورته پیدا کړي، یا د نړیوالو سره خپل جوړښت وکړي ترڅو چې افغانستان ته کافي بودجه پیدا شي او د خلکو روغتیا تضمین شي. مننه. ډاکټر صاحب، ژواک د امیدوارۍ پر مهال کومې نښې دي چې باید کورنۍ جدي ونیسي، او په دغه نښو په لیدلو سره باید دغه مور چې زیږون پر حال د یا امیدواره ده دا روغتون ته ورسوي؟ مهم خبره دا ده چې که اول یو میندې پرله پسې حمل اخلي، دا یو مشکل ده چې مثلا باید دوی پوه شي چې دا دوی ضعیفه کوي، او بالاخره کموالی د وینې ورته پیدا کیږي، نور مشکلات ورته پیدا کیږي، او مشکلات چې په امیدواري کې ده لکه خونځي دغه شیان ورته زیاتېږي. اول خبره چې ډیر مهمه ده چې میندې کله چې حمله اخلي حتما د خپل ماشومانو په منځ کې فاصله پرېږدي، حداقل 3 کاله، تر څو چې مور بیرته اما خپل طبیعي حالت ته ورسي، دغه ضرورت د وجود تکمیل شي، بیرته حمل واخلي. بل خبره هغه میندې چې اول کرات حمل اخلي دوی کې مشکلات ډیر زیات دي. دوی هم پوه شي چې مثلا هغه کسان چې اول کله ته حمله اخلي، خصوصا هغه کسان چې د 18 کالو نه ښکته حمله اخلي، دوی هغه موږ ورته های ریسک وایو، په خطر میندې ده چې باید دوی ته متوجه اوسو. بل هغه میندې چې د 40 نه زیاته حمله اخلي، 15 نه پورته حمله اخلي، دوی هم په خطر کې ده، هم ورته په خطر ده، هم ماشومان ته چې دوی هم دوی او نخي د چې موږ پوه شو چې د ماشومان کې مشکلات پیدا کیږي. بل هغه میندې چې د جریان په حمل کې پړسوب پیدا کیږي، ډیر شدید پړسوب پیدا کیږي، سر درد ورته پیدا کیږي، سترګې تیاره کیږي، یا د پښې درد کوي، یو پښه لکه چې موږ ورته وایو چې وینه پکې وچیږي نه، د حالت ورته پیدا کیږي، ورته خونریزي پیدا کیږي. 2 ماشومان لري، په ناس کې 2 ماشومان دي، ماشومان یا دوه نګیدري ورته وایم، د کسان چې مثلا ماشومان په ناس کې 2-3 وسی، هغه کې خطر ده. هغه میندې چې په خوا ډیر ضعیف ماشومان دنیا ته راوړي وسی، یا ډیر غټ ماشومان 4 کیلو وزن زیات ماشومان لري، دوی کې خطر ډیر زیات ده، ځکه چې بیا هم کېدای شي د ماشومان ډیر غټ وسی، او کله چې دوی ولادت کوي ماشوم باندې پاتې کیږي، کله ماشوم کېدای شي د مور
د ولادت کانال خراب کی یا کېدای شي چې رحم خپل وچويږي نو دوی هم یو ډیر مهم خبره ده چې مثلا کدوې پوي شي مثلا ماشومان غټ دنیا ته راځي او کبوي چې ماشومان ډیر وړه دنیا ته راځي نو هغه مېندې چې په خواني پریګننسي کې یا په خواني حمل کې دوی مشکلات درلود چې یو مور ماشوم دنیا ته راوړي دا بیا حمل نیسي کبوي چې په خوا عمل کې دوی فشار جګ فشار درلود یا خونریزي درلود یا ماشوم نس کې مړ شو یا ماشوم غټ دنیا ته راغله دا نه خینوخاني ده چې مېندې او کورنۍ باید پوشي او خپل پرسونل طبي خو دوی کله چې تاریخچه اخلي مریض نه دا شیان باندې پوهیږي چې او روغتیا دا مریض باید بیل شي نه په یو ډیر ځانګړي توګه دوی توجه لاندې ونیول شي چې دوی وکوي شي چې مثلا خپل عمل تر اخره صحیح او سالم دنیا ته خپل ماشوم خپل مور دواړه خوسي او دا نه خني ډیر زیاته کوم که عمومي توګه خبري وکړو دې ته باید مېندې او کورنۍ پام ونیسي چې هغه دغه د غواړم چې یو بل پوښتنه ډاکټر صاحب وکم هغه دا چې مثلا کله چې یو مور امیدوار وي یا په تکلیف کې وي یا د امیدواري وخت کې مشکلات ډیر لري ځینې ډیر تکلیف لري نو دغه وخت کې د کورنۍ د غړو مسؤلیت څه دی خاصتا د داریناو اکثره موږ لیدلې دي چې کله لکه افغاني کورنۍ خو ماشالله شمیرم پکې ډیر وي کله چې یو مور امیدوار هم وي هغه باید د کور ټول کارونه وکړي د هر چا خبري واوري هغه سره ځینې وخت لکه خبر خورد هم نکېږي دغه ټول دغه برخوردونه او چلند چې د کورنۍ غړي له مېرمنې سره کوي د امیدوار مېرمنې سره دا څومره تاثیر لري او په دې کې خاصتا د نارینه مسؤلیت څه دی چې امیدوار مېرمنې سره څنګه چلند وکړي او څنګه تینا ساتنه وکړي ډیر مهمه ټکی تاسو په پام کې ونیول ځکه چې کله چې مور حامل نیسي ذهناً باید آماده اوسي چې زه ماشوم غواړم یا ماشوم راوړم ځکه چې تاسو اوس مخکې څو کرته په دې باندې خبرې وشو چې ته باید ماته الک راوړي دنیا ته کنه زه د سکوم اسی کوم نو ځکه اولا باید دا سړی چې اوسي د خاوند اوسي باید مور د احساسونه کې چې فشار لاندې روحي فشار لاندې را نشي اول باید دوی ته د هر شي د خدای یعنی هر شي د خدای له خوا اوسي نو ځکه د خاوند اول د خبرې باندې پوښي چې د ما خزه ماشوم روي کالک د کجلای د دې کې از ما خزه مسؤل نه ده او د سي هم کله کې دی چې مریض مخکې د مخکې آماده نه ده یو ماشوم وړه ده بل ماشوم نيسي یعنی دا مریض هغه ماشوم نشي رقابت کوله او دا حمل د پارم نشي چې دا ماشوم چې د پناس کې د دې هم خو خوراک ورسوي کورنۍ بل مسؤلیت خاوند ده چې خپل خزه برالوي چې روحي رواني حالت ته ګوري چې مثلا هغه روحي او کومک وکړي ورسره باید د تغذیه ته متوجه اوسي کله چې مېندې حمل نیسي دوی خاص خوراک ته ضرورت لري زه نه وایم چې دوی باید غوښه وخوري ورجی وخوري دسي وخوري هغه شیان چې کورنۍ کې ده باید دې ته ورسي شي او که دسي مونږ لک دسي خوراک خکو لکه ورته توجه وکړو مثلا ورځ کې باید یو ګلاس شیدې حتما وخوري یو پخه هګۍ باید وخوري یو لک میوه باید وخوري داسې شیان چې دوی کې مثلا رسیدلای موږ پوه اطراف کې ځینې شیان شته چې ډیر صحي اوسي او فراوان اوسي شدید مستي شته ترکاری شته او میوه ډیر زیات دي دا شیان کې چې مور صحت ډیره ګټه وکړي او بل خاوند مسؤلیت دی چې برلوي چې د فزیکی آلات کله چې مېندې مثلا شپږ او میاشتې زیاتېږي د دوی فزیکی وجود نشي کولای چې د کور کارونه ټول خپل سمبال کړي مثلا د دوی اکټیویټي دومره محدودېږي چې دوی نشي مثلا دغه جارو دغه نه پوهیږم لوشي منزل د کالي منزل دغه شیان دوی باندې بوج راځي کېدای شي دوی وکړي د شرم د زمانه وکړي یا د دوی باندې فشار راشي چې دلته خاوند کېدای شي چې لکه یو سفر غوډي دوی سره مرسته وکړي کورنۍ پوي کې خپل واخلي ور سره مرسته وکړي دا خو هیڅ نشته کله چې یو خاوند خپل خزه سره مرسته کوي د حقیقت د خپل د کورنۍ د ساتنې لپاره کار کوي کله چې مور د مې زیږي پوي شي او کورنۍ ټول ماشومان یتیم پاتې کیږي
کورنۍ تعداد ټول د منځ ځي. نو ځکه که دا خپل ښځه سره مرسته کوي، د حقیقت خپل ځان دپاره مرسته کوي، خپل ماشومان دپاره، نو دا هم دا او بل مسؤلیت دا ده د خاوند چې کله چې ښځه حمل اخلي د دوی وزیتونه او معاینات باید منظم وسي. یعنی د دوی مسؤلیت ده کله چې ښځه حمل اخلي حداقل 3 یا 4 کراته په ټول د امیدواري کې باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر مثلا ویږي چې مثلا دا مریض آی ریسک ده، خطر کې ده، یا مریض عادي نورمال حالت ده چې که مثلا دوی وزت لري ډاکټر سره او په دې منځ کې ډاکټر پوهیږي دا خطر ده، کېدای شي چې هماغه وخت دا مریض انډیویډوال کیس ده، یعنی موږ دې ته توجه کوو، خپل کورنۍ هم توجه کوو، په دې توګه موږ کولی شو چې دا مړینې عامل کم کړو. مخکې تاسو یادونه وکړله چې د ذهنیت جوړونه یا ذهنیت آمادګي چې کله یو مور غواړي ماشوم راوړي باید ذهن ورته آماده وي. راپورونه ښیي چې مثلا په افغانستان کې ډېری لکه کم سنه نجونې ودیږي، دغه شمېر لوړ شوی دی. په کم سن کې د نجونو ودېدل بیا مور کېدل دا څومره دغه مړینې سره دغه د مړینې شمېر پورته کولی سي یا خطر پورته کولی سي؟ دا ډیر سره هر لري که یو جلۍ د 18 کالو ښکته وسي، 15 کلنه وسي، 14 ایون کوي چې مثلا 18 کالو کې هم دا مشکلات اوس هم هغه ماشومان چې د 18 نه ښکته حمل اخلي دوی خطر کې زیات ده، ځکه چې د دوی وجود تر اوسه نشي کولی چې مثلا آماده وسی چې یو ماشوم هم دوی په وجود کې رشد وکړي او دوی کې خطر مثلا د جګ فشار دوی کې زیات ده، د دوی چې ماشوم د ولادت په وخت کې بند پاتې شي د دوی کې زیات ده، دوی کې خونریزي ډیر عامل زیات ده. نو ځکه هغه مېندې کې یا نن دوی واده کوي اول خو مثلا ضرور نه ده چې مثلا ډیر وړه ماشومان واده وکړي، حداقل کورنۍ دوی ته دومره مهلت ورکړي چې تر یو سنه ورسیږي بیا پس له هغې د دوی نه ماشوم وغواړي. نه څه نه ده چې مثلا همدا چې واده شو باید حتما ماشوم لري. ځینې میتودونه شته، ځینې دواګانې شته چې هیڅ کوم خطر ښځو ته نه رسوي، میندو ته نه رسوي، یعنې هیڅ کوم عامل نه ده چې د دوی ماشومان په آینده کې ونیسي. لکه یو څوک چې یو لاره بلاک کوي یو مودې لپاره بیرته هغه ټول شیان خپل ځای راځي. نو که دوی هم یعنې موږ اوس خو دا زموږ فرهنګ کې ده، زموږ فرهنګ اوس هم دا ښیي یا اوس دا حالت راغلی چې جلیکان ټول کور کې ناست ده او میندې مجبوره ده چې مثلا یو کار وکړي، ځکه چې خلک نه پرېږدي، خلک خبرې کوي، نور دوی مجبور دي چې کار وکړي. منتها دا که دوی سره دا خبرې وشي یا خپله خاوند د جلۍ چې واده شوی پوه شي چې مثلا دا خو ماشوم ماته راوړي، خیر ده یو 2 کاله پس ماته راوړي، دا بیا کېدای شي چې موږ د مړینې او د مشکلات د امیدواري دوی کې کم کړو. موږ داسې یو شی ده چې زموږ فرهنګ داسې ده چې فلاني داسې وشو دا هم داسې کېږي. موږ هیڅ کله حمل یعنی داسې ګمان وکړي چې یو ښځه که 2 حمل اخلي 2 حمل سره یو شانته نه ده، یا کله چې موږ یو سړی بل سړی سره مقایسه کوو دا بیخي غلطه خبره ده. حتی که یو مور 2 حمل اخلي دا 2 حمل یو شانته سره نه وسي. نو ځکه باید هر شی چې موږ په پام کې نیسو چې مثلا غواړو چې خواله ورسي نو باید په دې کې ډېر توجه وشي او دوی دې ته مثلا مجبور شي چې پوه شي او زه دې باندې مسؤل یم. اوس که یو ښځه یو سړی پوه شي چې زه مسؤلیت د ښځه په ما باندې ده، ځکه چې دا دنیا خو موږ پوهېږو چې دا ختمېږي، خدای ته مخامخ درېږو او که دا سړی هغه دنیا کې بیا خدای ته سزا ورکړي، که دې کې اوس که د ناپوهي ده خو باندې ځان پوه کړي او که پوهېږي بیا دا کار کوي نو حتما مسؤل ده. سلامت سي. مېرمن بازوان دا چې نړیوالې مرستې هم کم شوي دي او په افغانستان کې روغتیايي وضعیت هم ښه نه ښودل کېږي، د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او د طب بخش کې هم نجونې مثلا زده کړې نشي کولی فعلا. دغه وضعیت که دوام وکړي دغه به د مېرمنو پر روغتیا باندې څومره منفي تاثیر ولري؟
دا ډیر زیات منفي تاثیر لري لکه دغه اوس چې څومره ما اول ورځ یو چاره ته وویل چې اوس چې د یوې ښځې ماشوم پیدا کېږي عموما هغه عملیات کېږي مخکې به ماشومان په عامه په طبي توګه باندې پیدا کېدل نو دا هم زمونږ هغه ډاکټران یا هغه پوه خلک چې یا په ولس کې نشته دی یا هلته په روغتونونو په دې کې دا نه دي موجود نو وجه همدا ده چې هغوی زر تر زره یا خو د دې دپاره چې لکه په یو وخت کې ویل کېده چې ځینې ډاکټران ناست وي د دې دپاره چې فقط یعنی هغه کسابي وکړه او پیسې لاسته راوړي د ډاکټرانو د دوی په دغه باندې زه بخښنه غواړم په دې اړه باندې چې دا خبره کړم خو دا اوس وخت کې زه پوه نه یم چې دا څه خبره ده چې څومره د عمر امیدوارې ښځې دي ویلې چې ټولې عملیات کوي هیڅوک داسې یو ماشوم نه دی پیدا شوی چې هغه د بغیر د عملیات نه پیدا شي نو دا هغه چې هغه سم ډاکټران یا سمې پوه نرسانې یا هغه خلک نه وي یا ورته وارخطا کېږي یا زر تر زره دا دوی ته اسانه طریقه ښکاري یا د هغه په مقابل کې چې څه دي رښتینی هغه کار روان دی چې کسابي ده که څه خبره ده نو دا خو طبعا دغه اوس وخت کې چې زمونږ روغتونونه نشته دی زمونږ نرسانې نشته دی هغه کسانې نشته دی چې هغه په دې باندې پوه وي صحي ډاکټرانې هلته لکه کار روزګار دا نشي کړی او باقي نور په صفر باندې حساب دي ځکه چې د یو جلۍ ته د تعلیم دروازې بندې وي یا هغه په طبابت کې هم زده کړې نشي کړی هغه پوهنتونونه بند دي نو دوی به څنګه وشي کړی خو دا خو نورې هم د تورتم کندو ته ولوېدي نور هم د میندو د مړینې شمیره زیاتېږي دا کله هم کمیدونکې نه ده موږ بله کومه داسې د حل لار نه ورته لرو که مرسته هم وشي یعنې مرسته هلته د هر څه موجود وي خو چې یو څوک په هغه طریقه باندې پوه نه وي چې څه رقم باندې دوی ته لارښوونه وشي په څه رقم باندې دوی دغه دوی استعمال کا یعنی لکه څنګه چې اوس فقط د عملیات خبرې دي چې یعنی هغه عملیاتونه کا نو دا خو د انسان لپاره د یوې ښځې لپاره دا ډېر سخت کار دی او د دوی ژوند په خطر کې دی او که دا نور هم همدغه رقم باندې روان وي لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې یعنی زمونږ ولس زمونږ څومره خلک چې دي دا ټول باید د دې لپاره دا جدي ونیسي دا یو عامه خبره نور وانخلي چې یعنی تعلیم ښوونځي بند دي دا یو عامه خبره شوه هغه وخت کې زمونږ یعنی هغه حقیقت کې مرګ خو ډېر ښه دی چې څوک مړه شي او لاړ شي خو دغه چې په ژوندینې باندې زمونږ میرمنې زمونږ ولسونه زمونږ وطن مړ دی او دلته هیڅ کوم غږ د دې دپاره که غږ پورته کېږي هغه یعنی عملا هغه ته جامه نه وراغوسته کېږي او هغه هیڅ کله یعنی کوم ځای کې هم په دې باندې څوک ونه توانېده چې یا دا خلک په دې باندې قایله کوي چې جینکو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي او یا داسې ولسي پاڅون وکړي چې هغو د دوی په مخ کې یو خنډ جوړ شي دا خبرې بیخي عامه سره اخیستې او دا چې څومره عامه کېږي د زموږ په ولس او په خلکو کې دا هغومره ضررونه رسوي ورځ په ورځ او دقیقه په دقیقه باندې مونږ نور یعنی د مرګ کندو ته تورتم ته لوږو زموږ ولس هغه نشته هیله کوم مننه تاسو نه سلامت دی ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو مخکې یادونه وکړه چې د 2022 کال لپاره نړیوال مرستې نشته یا نړیوال کوم تعهد نه لري د مرستو په برخه کې او بل دا چې طالبان هم کومه بودیجه ورته نه د ټاکل یا نشته د په دې برخه کې که وضعیت دغه دوام وکړي کوم حالت روان یو شیرزاد صاحب تاسو आवाज نشته دی आवाज نشته بالکل اول خو فکر کوم چې نړیوال به د بشر د حقوقو غږ خو همدو پورته کړي په نړیواله سطح دومره به تفاوت نشي اتمن د دې لپاره ایمرجنسي بودیجه هم یونیسف هم دبليو ایچ او لري د یو څه امکانات او بل دا چې تر د یو کال نه مخکې د امر روغتیا وزارت په دې باندې خبر شوی دی او کابینه ته اتمن د دې بودیجه پیشنهادي ځکه چې روغتيایي پرسونل د پخوانه دوی انتقال کړي دي یوازې خدمات د موسسات د خوانه اجرا کړي د ماشونو سلسله انتقال شوی او تعداد د پرسونل چې په خوا د عامه روغتیا وزارت تشکیلات 8500 وو
اوس دغه تشکیلات 10,000 شاوخوا ته رسیدلي دي چې دو د دولت نه معاش اخلي. د معاشونو ستونزه په دې ارتباط باندې حل ده، د تخنیکی امکاناتو ډیره زیاته مننه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. کور مو ودان دا چې په پروګرام کې راسره وئ. ډیره مننه. قدرمن لیدونکو له تاسو هم یو نړۍ مننه دا چې تر دې دمه له موږ سره وئ او سپړنه مو له ما مسکا سنگر نیازۍ سره ولیدله. زموږ نور پروګرامونه هم در سره تعقیب کړئ، وی ګورئ. د تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ ځان سره وڅارئ، سوشل میډیا هم وګورئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.